نبی ډیری افغانان خوشحاله کړل. دا چې د محمد نبی نه ډیری افغانان څنګه خوشحاله شول ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. د نبی خیریه بنسټ په سخت حالاتو کې له خپلو بېوزله خلکو سره د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وکړه. دا چې په نړۍ کې د کرونا وایرس خورېدو له ویرې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، افغان بېوزله ولس هم ترې بې برخې پاتې نه دی. دا مهال زیاتره افغانان خپل ورځني کار او ژوند ته رسیدګي نشي کولی او تر ډیره په خپل کورونو کې بندي پاتې دي. د نبی خیریه بنسټ مشرتابه وپتیله چې په دې سختو شیبو کې د خپلو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. له همدې کبله یې هوډ کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بېلابېلو خوراکي توکو مرسته وکړي. نو د نبی خیریه بنسټ د خپلو افغانانو سره 1 میلیون افغانیو نغدي مرسته وکړه. دا اوس زموږ د نن ورځې راپور. د نورو دغسې جالبه راپورونو دپاره زموږ چینل سره هرومرو سبسکرایب کړئ.